السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن راځو په یو داسې موضوع خبرې کوو چې زیاتره ورونو یې غوښتنه کړې وه او هغه موضوع زموږ سره د صادره او وارده، یعنې څنګه کولی شو موږ په خپلې اداراتو کې صادره او وارده ترسره کړو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، صادره او وارده کتاب دا یو کتاب دی او دا د ادارې حافظه ګڼل کیږي یا هم د ادارې مغز بلل کیږي چې څومره اداري مراسلات چې یو ادارې ته راځي او یا د یو ادارې څخه ځي، دغه ټول باید په صادره او وارده کې ثبت شي. نو د دې لپاره راځو موږ په همدې موضوع باندې بحث کوو. نو لومړی تاسې چې دلته دغه ګورئ، دې طرف ته وارده او دغه طرف ته موږ سره صادره ده، او په وارده او صادره کې بیا دغه شیان تاسې ګورئ: ملاحظات، نمبر مراجع و اقدام، نمبر اوراق، عدد، خلاصه مطلب، مبدا، مرسل الیه، نمبر مکتوب وارده. تاریخ کې بیا دا خبرې ده او دې طرف ته هم صادره کې هم عیناً همدا خبرې. راځو اوس چې دغه کتاب موږ څنګه ډک کړو. یو مکتوب موږ ته راځي، هغه موږ څنګه د هغې وارده واخلو، څنګه یې ځان سره بیا په دوسیه کې کیږدو او بیرته د هغې جواب که چیرې جواب طلب وي او هغه جواب غواړي، نو بیرته د هغې جواب څنګه ولیکو، په کوم ځای کې صادر کړو، په څه ډول یې صادر کړو. نو په همدې باندې بحث کوو. لومړی د واردې خبرې ته راځو، واردې سایټ ته. ملاحظات لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هغه بعضې دلته درنه کومه اشتباهات وشي یا کوم داسې څه نظر لرئ، څه خبره لرئ، نو هغه بیا تاسې کولی شئ په ملاحظاتو کې ولیکئ. نمبر مراجع و اقدام، په دې باندې بیا چې کله وارده او صادره دواړه ترسره شولو، بیا په نمبر مراجع و اقدام باندې خبره کوو. نمبر اوراق، نمبر اوراق تاسې کیدای شي یو مکتوب تاسې ته راشي، ځکه موږ په وارده کې ټول هغه مکتوبونه ثبت کوو چې د نورو اداراتو څخه موږ ته راځي، نه هغې موږ وارده اخلو. نو که دغه مکتوب موږ ته راځي، یو خو دا وي چې یو د مکتوب ورقه وي، ورسره په څنګ کې که ضمایم موجود وي، یعنې مثال نورې ورقې ورسره موجود وي، 2-3 دانې، 4، 10، 20 چې هر څو ورقې ورسره موجود وي، نو د هغې هغه تعداد به دلته لیکئ. مثال یو مکتوب راغی، ورسره 2 ضمایم موجود، یعنې 2 ورقې ورسره نورې ضمایم موجود دي، نو تاسې کولی شئ چې په دې ځای کې ولیکئ چې 2، یعنې 2 ورقې ورسره موجود دي. د یو مکتوب سره، مکتوب خو چې دلته تاسې نوٹ کوئ، د مکتوب ذکر به نور نه کوئ، د مکتوب نه علاوه چې کمې ورقې وي هغه به په دغه برخه کې بیا لیکئ. ورپسې عدد دی. په عدد کې بیا تاسې د مخونو شمیر لیکئ. دغه 2 ورقې چې دي دا څو مخه دی، یعنې هره ورقه 2 مخه لري. نو لومړی مخه او دوهمه، کیدای شي داسې یو ورقې درته راغلی وي چې هغې مخ او شا چاپ شوی وي. نو که چیرې لومړی ورقه مخ او شی چاپ شوي وي، نو دا خو 2 شو. ورپسې دوهمه ورقه چې وي، د هغې کیدای شي په دې یو مخ چاپ وي، په هغه بل مخ باندې چاپ نه وي، یعنې 3 مخه وي، کیدای شي 4 مخه وي. نو بیا تاسې که 4 مخه باندې چاپ شوی او 4 لیکلی شئ، که په 3 مخو باندې چاپ لیکل شوی نو تاسې بیا 3 لیکلی شئ. یعنې په دې ځای کې به د ورقو شمیر او په دې ځای کې د مخونو شمیر. نو که چېرته د مخونو شمیر نه لره، هماغه د ورقو شمیر، بیا دې نه کولی شئ چې همدغه 2 بیا دلته مې استفاده کوئ او یا هم تشپری دی، نقطه پکې کېږي. بیا ورپسې زموږ خلاصه مطلب دی. په خلاصه مطلب کې به تاسې د مکتوب هغه خلاصه لیکئ، یعنې که یو مکتوب تاسې ته راځي، د هغې لنډیز به راجمع کوئ او هغه به تاسې په دغه برخه کې لیکئ چې هغه که دغه خلاصه څوک ووایي، تاسې باید پوه شئ چې دغه مکتوب کې څه لیکل شوي. نو چون ما دلته د مثال کې یو مکتوب راغستی دی، مثال دا یو مکتوب دی ما سره، زه د پلان په ریاست کې یم او دغه مکتوب ما ته راغلی د منابع بشري څخه. دغه د مکتوب پورته دغه ته ډیزاین ته مه ګورئ، ځکه چې هغې کې ما یو څه ایډیټ کړی دی، تغییرات مې پکې راوستي دي. نو موږ فقط په دغه خپل هغه بحث چې کوم دی د صادرې او واردې په هغې باندې بحث کوو، ځکه چې دا یو هغه سټنډرډ مکتوب نه دی، دغه لوګو وي او دغه نومونه بیا ما تغییر کړي دي. شماره 650 نمبر باندې ما ته یو مکتوب راغی، د کوم ځای نه راته راغی؟ د بشري سرچینو ریاست نه راته راغی. څه موضوع ده؟ موضوع د صادرې او واردې کتاب زده کړه تر عنوان لاندې یو زده کړیزه برنامه هغوی برابروي چې صادره او وارده څه ته ویل کېږي. د هغوی نه یو مکتوب موږ ته راغلی او موږ نه بیا کارمندان غوښتي چې په دې تاریخ باندې دغه برنامه شروع کېږي او تاسې خپل کارمندان را معرفي کړئ.
نو دغه زما دغه ته راغې، زما د پلان ریاست ته راغې، زه اوس غواړم چې دا په خپل کتاب کې راجسټر واردی واخلمه. نو د دې څو شماره ده 650 په کوم تاریخ 1402 د 5مې میاشتې 5. نو راځم بیرته خپل د واردې کتاب ته. په دې ځای کې لیکمه چې د صادرې او واردې زده کړیزه برنامې لپاره د کارمندانو معرفي کول. صحیح، دا مې هغه خلاصه مکتوب د لنډیز د هغه مکتوب ولیکه. مبدا په دې کې وایي مبدا لیکئ چې دا د کوم مبدا څخه راغلی، یعنې د کوم ځای نه دا راغلی دی. مبدا یې کوم ځای ده؟ نو هغه ریاست منابع بشري، ریاست منابع بشري. نو دلته به تاسې د همغې ریاست نوم ولیکئ، ریاست منابع بشري. د دې نه وروسته بیا مرسل علیه چا ته راغلی دی دا مکتوب، کوم ځای ته راغلی دی؟ نو دا زموږ د پلان امریت دی او د پلان امریت لیکمه دلته چې ستاسې هره مربوطه وي، مدیریت وي، امریت وي، ریاست وي، همغه به دلته تاسې ولیکئ چې تاسې دغه کتاب کې وارده اخلئ. د دې نه وروسته نمبر مکتوب وارده چې د کوم مکتوب تاسو ته رارسېدلی د همغې هغه د صادرې شماره چې ده دلته تاسو دپاره به دلته په وارده کې لیکئ. یعنې د هغې مکتوب چې تاسو ته راغلی دغه د پلان ریاست لپاره او دا د هغې صادره ده، یعنې 650 هغوی صادر کړی، خو زموږ لپاره به بیا په کتاب کې واردی نیسي. نو 650 به زه دلته ولیکم چې په دغه نمبر باندې دا مکتوب. بیا ورپسې تاریخ. تاریخ کې بیا موږ سره دوه خبرې دي، یو د مکتوب دی او بل د ورود دی. په مکتوب کې به هغه نیټه یا هغه تاریخ تاسې لیکئ چې همغه چا چې د کمې ریاست نه صادر شوی دغه 650 نمبر مکتوب، نو په هغه کې چې کم تاریخ وي هغه به تاسې د مکتوب په تاریخ 1402 د 5مې میاشتې 5م تاریخ. نو دا به په دې ځای کې ولیکئ 1402 د 5مې میاشتې په 5م تاریخ باندې څنګه شوی دی دا مکتوب د هغوی صادر کړی، خو ته یې وارده په کوم تاریخ باندې اخلي. یعنې دا تا ته څه وخت را رسېدلی دی، کیدای شي په دې کې ډېر وخت تېر شوی وي. نن مثال په دې کې 7 ورځې تېرې شوي یا 6 ورځې تېرې شوي، نن 12م تاریخ دی. د 1402 د 5مې میاشتې 12م تاریخ باندې ما ته راورسېده او ما په خپل کتاب کې هغوی په هغې نیټه صادر کړی او په دې نیټه باندې زه خپل په کتاب کې دغه وارد کوم، وارده یې اخلم. نو همغه تاریخ به د نن ورځې تاریخ به تاسې په خپل کتاب کې ولیکئ. نو دا موږ سره د واردې په اړه موضوعات چې ټول هغه کوم شیان چې وو چې څه قسم موږ یو د مکتوب وارده واخلو، نو هغه په دې کتاب کې ترسره شو. اوس په مکتوب کې به اوس څنګه کوو، ځکه دلته خو مو وارده واغسته، په مکتوب کې باید موږ ته څنګه معلومات وشي چې د دې مکتوب وارده اخیستل شوې ده که نه. نو راځو بیرته مکتوب ته. همدغه شیان چې تاسې ګورئ څوم نمبر دی 351 نمبر. دغه نمبر دا مسلسل نمبر چې کوم دی دا هم د صادرې لپاره استفاده کیږي او هم د واردې لپاره استفاده کیږي. نو 351 شماره مکتوب 351 نمبر باندې موږ دغه مکتوب چې دی هغه مو وارده واخیست. نو همدغه د پلان زموږ ریاست ته چې راغلی دی، نو د دې لاندې برخې ته راځم. په یو صفحه چې هر طرف وي، هغه چپ طرف وي، ښي طرف وي، په لاندې یوه برخه کې خو ټول بیا په یو ځایونو کې اخلئ. نو په دې ځای کې به تاسې فقط دومره ولیکئ چې قید وارده 351 شماره، هغه چې موږ په کومه شماره کې ځان سره ثبت کړی و همغه شماره به دلته ولیکئ 351 او ورسره همغه تاریخ چې تاسې په کومه ورځ وارده اخیستې وه هغه به یې ورلاندې، یعنې 1402 د 5مې میاشتې 12م تاریخ باندې او په کوم امریت کې وشو، امریت پلان کې. نو دغسې یو معلومات به ورکې ولیکئ او نورې په خپل فایلینګ کې کېږي. بس د دې وارده خلاصه شو. اوس راځو دې ته چې اوس صادرې خواته راسو. موږ سره بعضې مکتوبونه، یو اول باید په دې خبره وکړو چې دغه مسلسل شماره چې ده دا که چیرې تاسې استفاده کوئ، که دې طرف کې تاسې وارده واغسته
دغه مسلسل شماره بس هم د دې لپاره شو. تاسې نشئ کولی چې په دې کې بیا یو مکتوب صادر کړئ. ولو موږ سره د مکتوب څو حالتونه دي، ځینې جواب طلب دي، ځینې عاجل دي، ځینې عادي دي، ځینې اطمینانیه دي، ځینې بیا نور ډولونه دي. نو په هغې باندې نن خبرې نه کوو. که دغه مکتوب چیرې جواب طلب دی، یعنی دا موږ ته د برنامې نه کسان رانه غواړي جواب طلب دی، زه باید د دې جواب ورکړم، یا دغه مره نفر معرفي کوم، یا یې هېڅ معرفت دغه کارمندان زما ضرورت نه لري چې برنامې ته معرفي شي. نو چې زه کله د دې جواب تیاروم، که دا جواب مې په همدغه نن ورځ تیار کړ، یعنی په دې 12 تاریخ باندې، نو تاسې کولی شئ دې طرف ته صادره واخلئ، هېڅ مشکل نشته دی. خو که چیرې دې نن ورځ تیار نه که، نو ته بیا نشي کولی چې د دې په مقابل کې یو بل مکتوب صادر کړي. دا به بس همداسې خالی پروت وي. بل که ته صادروي، نو هغه به بیا په بل شماره به ورته استفاده کوي. نو زه راځم اوس د همدې مکتوب دغه لیکمه، جواب لیکمه چې زه د پلان ریاست د خوا نه دغومره نفر تاسو ته در معرفي شولو، او نور چې بعدي اجرات وي هغه بیا ستاسې پورې اړه لري. خو په دې کې مثال یو ورځ، 2 ورځ، 2-3 ورځې تېرې شولې، خو په دې 2-3 ورځو کې نور مکتوبونه راغلل چې د هغې ما ځینې صادر کړي دي او ځینې مې وارد کړي دي. خو مثال دغه ځای ته راورسېدم، 362 نمبر ته راورسېدم، او په دې کې بیا ما سره مکتوب د تاریخ دی د صادرې په برخه کې تاریخ دی را سره مرسل الیه ده، مرجع ده، او د مطلب خلاصه ده. همدارنګه توضیح و تسلیم دغه برخه چې دا بیا موږ پورې اړه نه لري، دا بیا د ارشیف پورې اړه لري. نو چې کله د یو ځای نه بل ځای ته د پوستخانې په واسطه باندې دغه مکتوبونه ځي راځي، نو دا د هغوی پورې اړه لري، او دغه برخه بیا د ملاحظات. نو لومړی دغه مکتوب چې موږ صادروو، نو تاریخ کې بیا موږ سره 2 خبرې، یو د مکتوب خبره ده او بله هم د صدور خبره ده. په مکتوب کې تاسې به هغه نیټه لیکئ چې په کومه نیټه تاسې دغه مکتوب جواب تیار کړ، یعنی مینوټ مو چې په کومه ورځ تیار کړ هغه به دلته لیکئ. کیدای شي داسې یو مکتوب وي چې تاسو ته یې پکې 2 ورځې وخت درکړی، چې 2 ورځو کې دغه مکتوب جواب باید راکړي. خو تاسو خپل مکتوب تیار که، دا مکتوب لاړ د رئیس د امضا لپاره، د رئیس په دفتر کې 4-5 ورځې یې تېرې کړل، یعنی ته رئیس ته څه ویلی هم نشي چې دغه مکتوب خو عاجل دی یا ښه یا بد، یا که ورته هم وی هغه یې نه امضا کوي، خو 4-5 ورځې یې پرې تېرې کړلې او هغه یې بیا امضا کړ، تا ته یې راولېږه. نو چې ته بیا دا مکتوب مربوطه ادارې ته لیږي، تا ته خو وایي چې وروره د دې وخت تېر دی، نو که سبا څه پوښتنه راځي، نو بیا یې ته د پوښتنې، که ته بیا هر څومره ووایې چې دا رئیس نو امضا کړی، ته کوم ثبوت نه لرې. ځکه که رئیس تا نه منکر شي چې دغه کار ما نه دی کړی، ما په خپل وخت امضا کړی، نو ته کوم ثبوت نه لرې. نو د دې لپاره چې کله مینوټ امضا کوي، همغه د مینوټ د ورځې نیټه به تاسې په دغه مکتوب برخه کې لیکئ. نو چون زمونږ اوس زیاتره کارمندان په دې کې یو کرښه کش کوي او همغه د صادرې د ورځې تاریخ پکې لیکي، ځکه دا یو ښه خبره نه ده چې ته خپل رئیس چیلنج کوي. نو که غواړې چې وی لیکي څه مشکل نشته دی، او که وی نه لیکي هم څه مشکل نشته، ځکه د اداره ترمنځ هغه فرهنګي برخه یا مثال هم د اړیکو برخه، د ارتباطي برخه، دا باید برقراره وي، د یو بل سره همکار اوسي. نو دې په خاطر باندې څوک دا کار نه کوي. 2مه برخه موږ سره د صدور ده. نو په صدور برخه کې بیا تاسې هغه نیټه لیکئ چې په کومه ورځ همدغه مکتوب صادروئ، نو د همغه نیټه به تاسې ولیکئ. ورپسې مرسل علیه. مرسل علیه دغه مکتوب چا ته ځي، کوم ریاست ته یې لیږئ تاسې، نو د همغه ریاست نوم به دې ځای کې ولیکئ. مرجع څوک ده، د کوم ریاست نه یا د کوم امریت نه دغه مکتوب صادریږي، نو تاسې به هغه ولیکئ. او د مطلب خلاصه خو عیناً لکه دغه د واردې غوندې چې د مکتوب لنډیز به تاسې په دغه برخه. اوس راځم په دغه شمارې ته راورسېدم او په دې کې زه د همغې مکتوب جواب لیکم. زه راځم دلته مې یو مکتوب برابر کړی دی، دغه 362 نمبر مکتوب زما د پلان د ریاست د خوا نه بشري سرچینو ته مې لیکلي چې د صادرې او واردې کتاب زده کړیز ترعنوان زده کړیزې برنامې دایرول، او د هغې لپاره مې یو 3 کارمندان ستاسې د دایرې شوي زده کړیز پروګرام لپاره در معرفي شو. نو دغسې یو مکتوب هم برابر کړی دی. نو د دغې مکتوب صادره به زه څنګه کوم؟ د دې مکتوب صادره تاسې باید دغه شمارې ته راورسېږئ.
په دې کې که تاسو مو ویلئ د مکتوب هغه د منوټ تاریخ کې لیکئ خوښه مو که نه وي یوازې د صادرۍ تاریخ ولیکئ. د صادرۍ تاریخ نن مثال 1402 کال د 5مې میاشتې 14 تاریخ دی. په دغه تاریخ باندې زما دغه مکتوب تیار شو برابر مې مرسل علیه څوک ده چاته ځي ده ریاست منابع بشري هغې ته ځي. د کم ځای نه ځي نو زه د پلان امریت دی زما د پلان امریت نه ځي پلان امریت. د دې نه وروسته د مطلب خلاصه څه شی وه هغه څه شی وو نو هغه به تاسې دلته ولیکئ چې د صادرې او واردې برنامې لپاره د کارمندانو معرفي کول دغه ورته ولیکئ. صحیح شو. نو همدغه شماره دغه 362 شماره به بیا راواخلئ په خپل مکتوب په دغه ځای کې به یې صادره کې ولیکئ چې 362 او همغه نیټه چې دا مکتوب تاسې صادروئ هغه به دلته ولیکئ او نورې همغه مربوطه شعبې ته ورودیږئ. خو اوس راځو خپلې موضوع ته چې هغه دلته 362 ده. موږ یو بحث پرېښودو دا و د صادرې خبره نو دغه ځای موږ پورې اړه نه لري که ملاحظاتو کې کومه خبره نظر در سره وي هغه تاسې کولی شئ بیا په دې ځای کې ولیکئ. موږ په وارده کې په د ویډیو په اول سر کې موږ د نمبر مراجع او اقدام دا مو پرېښوست. نو راځو اوس په دې باندې خبره کوو. هر کله چې تاسې دغه مکتوب چې تاسې ته راغلی و هغې تاسې وارده واغست نو د دې په مقابل کې تاسې څه وکړل یعنې که یو سبا یو څوک راشي درته وایي چې دا وارده ته اغوستې د دې په مقابل کې تا څه کړي دي نو چې د دې په مقابل کې تا کوم کار کړی دی هغه دلته پروت دی. نو د دې کومه شماره ده 362. دغه 362 نمبر به راواخلي او په دغه برخه کې به یې ولیکي چې 362 او دغه شماره چې تا دغه وارد کړې ده 351. که یو څوک راشي تا نه پوښتنه وکړي چې دغه مکتوب تا ولې صادر کړی دا نفر دې ولې معرفي کړی دی نو که دغه شماره ورته ته په دغه ځای کې ولیکي چې 351. نو څه ګورې یو د بل سره یې ربط پیدا کړه. 362 که یو څوک راځي تا نه پوښتنه کوي چې دا مکتوب تا ولې صادر کړی نو ته ورته وایې چې 351 شمارې ته لاړ شه هلته یې معلومات شته. 351 شمارې ته چې لاړې دلته وګورئ د دې مکتوب په اساس باندې ما هغه مکتوب صادر کړی. که څوک درنه پوښتنه وکړي چې دغه مکتوب ته ولې وارده یې اغوستې ده یا وارده دې اغوستې د دې په مقابل کې تا څه کړي دي نو دلته وګورئ 362 نو خپلې شمارې ته لاړ شئ 362 شمارې ته او ورته ووایئ چې د هغې مقابل کې ما دغه کار کړی دی او ما دغه برنامې لپاره دغه نفر ورمعرفي کړي. نو دا موږ سره د نمبر مراجعه او اقدام چې په هغه تاسې بیا صادره او وارده یو د بل سره لینک پیدا کوي او هغه تاسې برابروي. نو دا زمونږ د نن ورځې صادرې او واردې په اړه معلومات هیله ده چې خوښ شوي مو وي خو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او د نورو راتلونکو ویډیوګانو او درسونو لپاره که غواړئ چې د همغې درس په اړه ویډیو برابره کړو نو هغه ضرور په کمنټ کې ولیکئ زه یې ګورم او د همغې ویډیو د درس په اړه به بیا ویډیو برابرو. کور مو ودان ډېره مننه.